الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا د سوالات و جواباتو شپاړسم نشست هغه شروع کو او کوشش بدا کو چې د زیات نه زیات سوالونه یا پوښتنې کمی چې ورونو خویندو کړي دي چې هغې جوابات ورکو او الله سبحانه وتعالی ماله توفیق راکړي د حق د بیانولو او بیا د الله سبحانه وتعالی موږ ټول له توفیق راکړي په هغې باندې د عمل کولو. اولنی سوال په دې نشست کې هغه دا دی، یو ورور تپوس کوي چې زما ترور زما رضایی مور ده، یعنی ما د هغې پیس کړي او اوس زما کشر ورور د هغه ترور د لور سره واده کول غواړي، نو واده ورسره کولی شي او که نه؟ نو جواب د دې مسلې دا دی، بار بار موږ دا خبره بیانه کړې ده چې د رضاعت په مسله کې کم حرمت چې ثابتېږي هغه داسې چې کم ماشوم د کمې ښځې پی وڅکل نو د دغې ماشوم په بچو باندې او په دغه ماشوم باندې دا ښځه حرامه شو او دغه شان د هغې بچي د هغې سره چې کوم بیا تعلق ساتي، خو صرف په دغه ماشوم کم چې پی څکلي او بیا د هغه په بچو، یعنی کوم چې د هغه نه پیدا کېږي دا حرمت هغوی ته مه وړي. لکه اوس یو ماشوم پی وڅکل 15 پیرې او 2 کالو کې دننه، یعنی ماشوم عمر 2 کاله کې دننه دی، د پی وڅکل 15 پیرې، نو دا زنانه په ده باندې حرام شو، د ده په بچو باندې حرام شو، نو د ده مور ده او د ده د بچو نیا شوه، خو د ده رونه او خویندې د هغوی د دې سره تعلق نشته، د هغوی دپاره صرف ترور ده او د ترور د لور سره واده کول دا جایز دی. نو دا کم رور چې تپوس کوي د ده کشر رور ترور د لور سره واده کول غواړي نو واده کولی شي، په دې کې څه حرج نشتی، والله اعلم. او دا اسانه مسله ده، یاد یې ساتئ، د دې سره به ستاسو ډېرې مسلې حل کېږي چې هغه د رضاعت سره تعلق ساتي. چې کم ماشوم پی وڅکل نو په ده باندې د هغه کور خلک حرامېږي، صرف په دې هلک یا په دې جنۍ باندې، او باقي چې د دې هلک یا د دې جنۍ کوم وروڼه دي یا خویندې دي هغوی ته دا خبره نه اوړي. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې د سحر د اذکار دا زه په ګاډي کې ویم او د موبایل نه ویم او دغه شان د جمعې په ورځ د سوره کهف تلاوت د موبایل نه کومه، کله په یو ځای کې کله بل ځای کې، نو آیا په دې باندې هغه اجر میلاویږي او که نه؟ الجواب چې دا د دې ورور حرص دی او الله سبحانه وتعالی د دې حرص ښه ډېر کړي چې یو سړي ته دومره احساس وي چې دا اذکار د سحر د ویل غواړي، نو مزدورۍ له چې روانې په ګاډي کې وي. او ځکه د دې ډېرو خلکو دا ژوند چې بې برکته دی او کله بیماریانې او کله مصیبتونه او کله پیریان او کله چا نظره کړی دی او چا پې جادو کړی دی او چا دیشي کړی او چا دغه کړي، نو یو غټ سبب د هغې دا دی چې دا اذکار د سحر او ماښام دا موږ نه وایو. سحر د اذکار او ماښام د سحر د اذکار او د ماښام د اذکار د دې د لاسه الله سبحانه وتعالی د انسان حفاظت کوي او هغه د دې مصیبتونو نه
او د دې غمونو نه الله سبحانه وتعالی ساتي. او زه دا په دعوی سره دا خبره کوم، په دې خبره کېږي نه چې ډېر خلک چې موږ سره د جمعات کې نه شي دا خبروم نه دي چې د سحر اذکار وایي سته او د ماښام اذکار وایي سته، خبر ته نه دله پرېږدي چې کوي او که نه کوي. یو سړی ته خبر نه دی نو کوي به یې څه، یو سړي ته یاد نه دي سحر به څه وی ماښام به څه وی. د یو سړي د ورځې ابتدا د الله د ذکر سره وشي په دې کې به خیر نه، او د یو سړي د شپې ابتدا او د ورځې انتها د الله په یادولو سره وشي په دې شپه کې به خیر نه. او چې یو سړي د ورځې ابتدا په مزدورۍ پسې منډو والو سره وشي او په چغو چغارو سره وشي یا په بیلمازۍ سره وشي نو په دې ورځ کې به څه برکت راشي. ځکه حدیث کې دا راځي چې یو سړی سحر منځو کې نو دې د الله په ذمه کې شو، الله به د حفاظت کوي، الله به ساتي. نو چې یو سړی سحر منځ کوي او سره اذکار وایي نو څومره حفاظت به کوي الله سبحانه وتعالی. نو د دې خیال ډېر کوي د سحر اذکارو د ماښام د اذکارو، او بیا چې ورسره د فرضي منځونو نه بعد کوم اذکار چې هغه ورسره مو ووایي نو بیا خو دا سړی ډېر کامیاب سړی. نو ضرور وایي چې زه په ګاډي کې وایم او د موبایل نه وایم، بلکل په دې باندې هغه اجر میلاوي. او شریعت داسې ځای نه دی ښوولی چې بس ته په یو ځای کې کښېنه ووایه بل ځای کې نشي ویلی. اگر که غوره دا دی چې یو سړی جومات کې کښېني سهار مانځه نه بعد او د اذکار کوي، خو ډېره ښه خبره چې یو سړی مصروف وي معذور یې عذري نو هر ځای کې کولی شي. یو سړي ته یاد نه وي د موبایل نه کوي هېڅ خبره نه، یو سړي ته یاد نه وي یو کارډ نه کوي د یو کتاب نه کوي څه خبره. نن سبا خبره دومره اسانه شوې ده چې وړو وړو کارډونو کې ده لیکلي او په جیب کې پروت وي. نو موږ دومره هم نشو کولی چې دا کارډ ځان له پیدا کړو او هغه ځان سره په جیب کې کېږدو، سهار اذکار ته مو وایو ماښام ته مو وایو. ته ته خو دا نه وي چې یاد یې کړه، یادولو زور د موږ نه راوسته. یادول دا خو د مسلمان خپله جذبه او شوق دی چې داسې خلک شتي ولله الحمد چې هغوی دا یاد کړي دي سره د ترجمې او وایي. خو که یو سړی چې زما دماغ کمزوري زه نشم یادولی ځان له یو کارډ پیدا کړه کتاب پیدا کړه وړوکي د هغې نه وایه وخت په وخت. په موبایلو کې هم نن سبا دا سهولیت شته چې دا یو سړی ډاونلوډ کړي د سحر د اذکار او ماښام د اذکار د هغې نه وایي، لکه څنګه چې پکې ته خبرونه ګورې او فیسبوک ګورې واټساپ ګورې یوټیوب ګورې او دا ګن بلا وخت په وخت ګورې نو دا شان پکې ځان له اذکار هغه راکوز کړه او هغه وایه د سحر اذکار د ماښام اذکار مانځه نه بعد اذکار. دا شان د سورة الکهف تلاوت د جمعې په ورځ د انسان په هر ځای کې کولی شي او د موبایل نه کوي د مصحف نه کوي قرآن نه کوي زباني وي هر څنګه ویلی شي الله به له هغه اجر ورکوي. والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور تپوس کړی دی چې په جنازه باندې اووه تکبیرونه ویل څنګه دي. الجواب د ډېرو مسلو نه موږ خبر نه یو ځکه موږ ته ناشنا ښکاري او هغه نقصان په موږ کې نقصان په هغه بیانولو والا کې نه وي. اکثر دا بعض وي نوي مسلې بیانوي موږ خو چې ته نه دي اورېدلي نو دا د هغه کمی دی که ستا کمی دی؟ دا خو ستا کمی دی چې تا سره دې علم نه او د دغه سړي شکریه ادا کړه کوم چې بیان زموږ دا ذهن جوړ شوی دی چې کومه مسله موږ نه اورېدلي یا به نه په شریعت کې به نه کوم مسله زمونږ پلار نه ذکر کړي او سابق صاحب نه ذکر کړي او مفتی صاحب د کلي نه ذکر کړي و دا مسله په شریعت کې نه نو دا خبره د ساتي. اگر که دا مقام د تفصیل نه دی تفصیل موږ د بلوغ المرام په درسونو کې کړی جنازې مسایل چې موږ بیانول چې غالبا دا دي چې رسول الله وسلم په جنازو باندې څلور تکبیرونه ویلي. دا د رسول وسلم غالبا طریقه ده او اکثر طریقه د رسول وسلم هغه ده کوم چې عامه طریقه من کو څلور تکبیرونه وای. اولنی تکبیر نه بعد سوره فاتحه کو سره سورت وی ویلې شي. بعض حدیثونه کې اوسه ثابت دي سوره فاتحه نه بعد یو سورت وای مختصر. دویم تکبیر نه بعد پر رسول صلی الله علیه وسلم درود. دریم تکبیر نه بعد دعا او څلورم تکبیر نه بعد به سلام ګرځول دي. ضرور ته پوښتنه چې و تکبیرونه ثابت دي او کنه نو دایت ساتي
چې په جنازه باندې څلور تکبیرونه د اکثر طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم 15 ثابت دي، شپږ ثابت دي، و ثابت دي، نه پورې ثابت دي په صحیح روایتو کې. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت ته امام طبرانی مروړی نور کتابونو کې مشته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلى على قتل احد، رسول صلی الله علیه وسلم د احد په شهیدانو باندې مونږ کړو. فكبر عليهم 9 نو بازو باندې سو تکبیرونه ویلي، 9 تکبیرونه ویلي، په بازو باندې 7 و تکبیرونه. دینه ضرور دغه سوال چې دی دغه جواب دی کړي. 4 سلوري ویلي دي حتى لحق بالله، چې چې لاړو د الله سره ملاو شي نه وفات شو. نو کله رسول صلی الله علیه وسلم نه ویلي، کله ویلي، کله وی سلور ویلي. او په صحیح مسلم کې دا روایت ته چې زید رضی الله عنه كان زید يكبر على الجنائز 4، هغه په جنازه باندې سلور تکبیرونه ویل. دا د رسول صلی الله علیه وسلم عامه طریقه ده. وانه كبر على جنازه 5، او په جنازه باندې سو تکبیرونه وی 15. فسئل چا ته پوښتنه چې نو خو ته نه کارو کو، ته وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یکبرها، رسول صلی الله علیه وسلم کړي. دا صحیح مسلم کې دا روایت ده. شان علی رضی الله عنه ثابت دي چې هغه شپږ تکبیرونه ویلي. نو حاصل دا شو چې غالبا طریقه څه ده؟ سلور او بیا نه پوری جایز دي. او دې کې خیر دی، ټول خیر پکې پروت دی. سړي زیات کړو سي چلو شو، خو صرف په دې باندې رات کول چې زمونږ مولیانو نه دي بیان کړي دا اوس خبره نشو. رسول صلی الله علیه وسلم خو کړي دي کنه، دغه اهمه خبره چې رسول صلی الله علیه وسلم کړي دي او کنه دي کړي. نبی صلی الله علیه وسلم چې په دوه تکبیرونو کې وایي بس مسله تاسو یاد کړئ، دعاګانې به وایي. څلورم تکبیر بیا دعاګانې، پنځم وی دعاګانې، شپږم وی دعاګانې، یعنی خیر به پروت. دعاګانې سره کله کله عامه طریقه دا جوړه کې سلور تکبیرونه وایي. یو کس دې سراغه چې داغه مقام مثال کې مسلمانانو په منځ کې یا تخلق تخیر چې دم در رسوسم طریقه 15 تکبیر وایي، شپږ وایي، و وایي، نه وایي، ټول ثابت دي. والله اعلم. داغه نه باندې ورو سوال کړی دی چې یو سړی ځان مړ کی خودکشي وکي نو په د باندې د جنازې مونږ کول روا دي او کنه؟ الجواب ځان وجل دا په ګناه کبیره کې راځي، خو کفر نه دی. مونږ په چا باندې نه کې، په کافر او په مشرک باندې کې. نو د ځان چې وجل دی که په هر طریقې ځان وجل دی ګناهګار دی، ګناه کبیره کې واقع شوی، خو دومره دی چې د دایره اسلام نه په دې باندې وته نه. او حدیث کې دا راځي چې د جابر بن سمره د روایت ته په صحیح مسلم کې چې یو کس ځان په نیزه یا په غشي باندې وجلو نو رسول صلی الله علیه وسلم په هغه باندې موږ نه وکړي. رسول صلی الله علیه وسلم په هغه باندې موږ نه وکړي. اوس دا هر مسله کې لازم علماء ته رجوع کوي. او چې دا حدیث ته وی ترجمه سره دی ثابت شو چې کوم سړی ځان مړ کی په هغه باندې جنازه نه کې ځکه چا نه کړي، رسول صلی الله علیه وسلم بیا ګرځه فتوی لګاوه نه. څومره چې د امت علما دي دا ټول په دې باندې اتفاق دی، او د امت اتفاق دی چې دا سړی مسلمان دی، کافر نه دی، خو ګناه یې کړې ده. نو بیا پکار ده چې دا وخت بادشاه، قاضي، غټ عالم، د علاقې مشر، د علاقې امیر، اغله پکار ده چې بده باندې جنازه ونه کی. ولې به ونه کی؟ ځکه چې کافر دی نه. ولې ونه کی؟ چې دا خلک د دې ګناه نه منش. سباله به سره وي چې ګوره یعنی هغه پلاني هغه دومره غټ عالم هغه په جنازه ونه کړه، نه کوم او کړه ما دا کارو کو نو زما جنازې لم د مشران کسان بنه راځي د بوېریږي دی ګناه نه. خو عام مسلمانان به په د باندې جنازه دا وکي او د لپاره دعاګانې غوښتم جایز دي.
چې الله ته وبخښه. کافر خو نه چې نو به جنازه کې او نه بوله دعاګانې غواړي. د عوامو مسله د عوامو په ذهن کې څه پرته چې وسړی ځان مړ کړي به ته اوس کې به د جنازه کوو که نه. دا ګناه کې واقع د رسول صلی الله علیه وسلم چې چا ځان داسې مړ کړو قیامت پر ورځ به الله دغه سزا ورکوي، په جهنم کې به هم ځان دغه شان وژني بار بار. خو دا ګناه کبیره د کفر نه دی، والله اعلم. د یو ورور سوال کړی دی چې یو استاد شاګرد ته قرآن ختم کی، نو بیا په دې مناسبت سره د استاد له هدیه تحفه ورکول جایز دی او که نه؟ الجواب بعض کسان بوجي دا څه مسله شو، خو ورکوله که نه تحفه ده، دلته اهمه مسله ده. د دې نه منع راغلې د استاد له هدیه ورکول. او دغه شان یو ځای کې ستا څه کار دی په یو اداره کې چاله د ګفټ روان کړی، نه د دې نه څه ده منع راغلې ده. نو دې ځای کې دوه حالات دي. اولنی حال دا دی که چېرته د استاذ د الکانو ته یا د استاذه د جنکو ته سبق وي او دوی ته په دې باندې شهادي او سرټیفیکیټ او نتیجې او دا ورته میلاویږي، نو دې استاذ له استاذې له نه دي جایز چې د چا نه هدیه واخلي. وجه دا ده چې د دې زړه به بیا یا د دغه استاذ زړه به بیا هغه شاګرد طرف ته مایله شي، نو په امتحانونو کې به د هغه سره ګزاره کوي چې دغه پلانې دی، زه خیر هغه ګفټ او هدیه به ورته رایاد شي تحفه، نو د هغه سره به ګزاره کوي. او دا ظاهره خبره ده، سړی ته له هدیه راوړي خو په تا باندې به لازم سره کوي، نو دې ټیم کې اغسته ناروا دي. دویم چې دا الک یا د جنۍ دا فارغ شي د سکول نه، د مدرسې نه، د جامعې نه، یا قرآن حفظ کوي او هغه څه کې پوره کړي، نو بیا د استاذ یا د استاذه هدیه اغستی شي. ولې اغستی شي؟ بس اوس پکې دا خبر ده یره نشته چې دې زړه به دې ته مایله شي، یا دې استاد زړه به دې الک طرف ته مایله شي شاګرد ته، نه هغه یره ختمه شو. نو داسې ټیم کې هدیه قبلول داسې دي جایز دي. که چېرته یو استاذ یو الک ته سبق وایي، بس یو ته نور نشته، او دا الک دی استاذ له د سبق په منځ کې هدیه ورکوي، نو دا جایز دی که نه جایز؟ ولې؟ حدیث کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم خبر شو چې یو صحابي د اصحاب الصفه والا نه نیزه یا غش اغسته، هغه ته به قرآن خو، نو هغه ته نیزه او غش اغسته، او په زړه کې دا وایي زما دا مطلب چې سمال خو نه دی، خو به له په جهاد کې به استعمالو. به رسول صلی الله علیه وسلم خبر شو، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته صحیح ده چې الله تعالی جهنم هغه عذاب درکړي او یو توق د درواچې غاړې ته د اور. نو اوس دې کې دا سوال په زړه کې راځي چې هغوی خو نه شهادي اخیستې، نه د هغوی به داسې ریزلټ وي، نه سرټیفیکیټ وي، بیا ولې رسول صلی الله علیه وسلم دې منع کوي؟ نو بعض علما د دې حدیث په رڼا کې دا وایي چې یو شاګرد وي د هغه نه به هم څه نه اخلي. خو صحیح خبره دا ده والله اعلم چې رسول صلی الله علیه وسلم چې دې منع کړی دی په دې ځکه چې اصحاب الصفه والغریبانان کسان دي، نو په کار خدای ته ول سور کې ته دغه هدیه اخلي. یو دویم دا چې د ابتدا د اسلام وخت، نو کده دا چلو کو بل بهم کې دا قرآن او حدیث به بغیر پیسو نه څوک چاته نه خي، ځکه چې یو طریقه روانه شي. نو چې کله یو شاګردي او یو استاد، نو ان شاء الله غلبه هدیه غسته جایزي، والعلم عند الله. دا غینه باندې ورو سوال کړی دی چې
یو کس ته د بیماری چې د غنه د میچازو قطرې یا ساس کی تیزی نو د قرآن له سورلې شي او کنه د منځه مسله خو واضحه ده چې منځله بس کوي او دس بکې او په دې او دس باندې دغه مونځ او سنت او نفل دا کولای شي قرآن له سورله او د باندې خو په مخه د بیماری نو دی بس کوي الجواب کې یو سړي باندې د بیماری چې دنه میچازو قطریزي یا دنه هوازي په مخه او قرآن تلاوت ته ځل کی لاس ورړي نو بس یو پیر دی او د سوکی یو پیر دی او د سوکی د دینه بعد کې دنه میچازي زی یا هوازي نه د معذوره دا له چې قرآن لاس ورلغ واړي نور کلاس نه وړي نو قرآن په یادو خو بغیر د طهارت نم تلاوت کول جایز دی الا چې یو سړی جنابت په حالات کې یو سړی او د سمان ته او د قرآن تلاوت کول غواړي په یاد سره په یادو سره کولای شي کې نشي کولای شي دا مسله له راځي چې کله د لاس ورل قرآن له نو صحیح خبره ده چې او احتیاط هم دی کې چې قرآن له به او د سړی لاس نه جوړي او د سړی بیمار دی نو بس یو پیر دی او د شو کې دیو دست بعد کې د قرآن لا سورلی هر وخت ناغه بسې ابو جایزی والله اعلم. د ورو سوال کړی دی چې ما په خوب کې یو کس ولیدو چې غړونو نو د دې خوب تعبیر بسې الجواب اولنی مسله خدای چې د خوب د تعبیر د ځان له علم دی او نن سبا دی بيدونو خلکو ته تجارت جوړ کړي دی چینل کول او کلی دی خلکو نه به مالونه وي او هر سړی د خوب تعبیر بیانې د خوب تعبیر د ګران علم دی د کې باري خبرې ته سوچ کې او د سړی ته به سوچ کې او د حالاتو ته بلکې موسم ته هم ګوري د کوم موسم کې چې ته د خوب د تعبیر بیانې دي ته به کوم ګوري ځکه د سړی چې امام ابن سیرین رحمه الله هغه بس دا مشهور تابعی دی او الله سبحانه وتعالى غټه پوهه ور کړې و په دې علم کې یو کس په سراغه وي ما خوب کې چې اسمان نور راغی زما په دې کور باندې او کور له وسوس ناغه ته طلب الله سره زر درکې سپین زر بدر کې مال به الله تعالی ډېر درکې به دویم کس بل راغی غم د قشن خوب لیدل او ناغه ته تابنه به عذاب را دي کور به وسوسي نو شاګردان چې تاسو کو دوه یو شن خوب لیدل ته جواب بیل ورکو وی هغه ولني خوب په جمی کې لیدل او په جمی کې ور د خو نعمت په جمی کې ور سره نعمت دې بل په وړ کې د خوب لیدل نو یو طرف ته وړې دې به سره ورش نو خو عذاب الغرض دا خبره دې پوری بیان کړ چې موسم ته وبکیم ګوري دغه شم پس یو کس راغلی وی ما خوب کې لیدلی چې زبانګ وې هغه ته تبغلا کی بل کس پس راغلی ما خوب کې لیدلی زبانګ وې ته حج لسی به شاګردان دې پوښتنه کوي دا خو دوه یو شن خوب ته جواب جدا ورکو وی دا ولني دې حالات د چې موقع ته د بي دینو نو مات د یوسف علیہ السلام قصه را شو چې اذن مؤذن ایته العیر انکم لسارقون چې आवाज کون کې د اذان چې ده کنه د پروي کې आवाज کول ته وي یعنی د مؤذن आवाज کوي چې راځي منځره نو आवाज کون کې आवाज کو چې چا د بچا سیب پیاله پټه کړی ده د دویم دیندار سره نو ماته غایت راشي چې واذن فی الناس بالحج الله ابراهيم عليه السلام ته جواز وکړ د حج د پاره نو ځکه ما دې تعبیر زونه شړی ته وکیم ګور دا موږ ته ټلیفون کې خوب ماری دلې دې ورګه نو زنه ته پیژنم نه دی جنازه ته څه تعبیر وخه څه ته وګه یو دوی مدار چې دومره وخت مې سره نه چې تعبیرونه بګي وبس وجه د مسلې بیان کو د دین د نور مسلې چې دیله وخت پوره شي دا به کې پاتې له اوس کینه تعبیرونه ته کینه سن به ګور
د تعبیرونو د قصې د عوامو ډېرې خوښي، بل د بزرګانو د قصې ډېرې خوښي، دریم د وظیفې مظیفې ډېرې خوښي. دې پسې عوام ډېر ګرځي، چېرته مولای وظیفې ښیي خلکو ته، دویم چېرته مولای قصې بیاني د بزرګانو، دریم چېرته مولای هغه تعبیرونه بیاني د خوب، په ده پسې خلک ډېر ګرځي. دریمه خبر اهم هغه دا ده چې په دې خوبونو پسې دومره لګېدم نه دی پکار چې بس ما خوب ولید اوس لازم دا دغه کول غواړي، زی ته رسول غواړي. نه، څلورمه خبر اهم هغه دا ده چې د هر چا نه تپوس هم نه پکار، ته د پته یو سړی پوهه یې الله له علم ورکړی هغه نه تپوس وکړي. دا ناشنا علم دی. زمونږ یو استاذ و یو عالم و، هغه به موږ ته تفسیر پړاوه، سعودی و. هغه ما ته یو کس دغه خوب بیان کړو چې دې تعبیر لازم پکار دی چې یو سړی دی په جیل کې دی او په خوب کې ما ولیدو چې راغلی دی ماسپښین مانځه کې امامتۍ ته مخکې شوی دی او 2 رکعات یې کړي، لنډه قاعده یې کړې ده او بیا د لمانځه نه پاسې دقه شان لاړو او د مونځ یې پوره نه کړو او په مخ یې تنګول کول ته دې تعبیر او داسې دغه وایي زه هغه شیخ پسې لاړم، ما ورته ویل داسې تعبیر دا کول غواړي. ډېر سوچ نه بعد هغه ماته ووایي وایي دا سړی په جیل کې 2.5 کاله نور تېروي، 2 رکعات او لنډه قاعده ده 2.5 کاله دي. نو سبحان الله ما غشانو شو هغه سړي 2.5 کاله په جیل کې نور تېر کړي. نو دې خپل علم دی، دې ټول معلومات وکړي. بل دا چې یو تعبیر دي عامه خبره بیانول، اوس به زه دې روته عامه خبره وکړم چې دې دا مطلب دی، خو تفصیل دا چې له سړی مخامخي ته د چا په باره کې خبره کوي هغه سړی دی څنګه هله به تفصیل. خو عامه خبره دا ده د دې تعبیر د علماء بیانوي چې کله یو ړوند سړی په خوب کې ولید یا تا ځان ړوند ولیدو نو دا دلیل دی په دې باندې چې دا سړی ګمراه دی د الله د لارې نه، ځکه چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى، چې کوم سړی د الله د دین نه مخ واړي، الله د ذکر نه، قیامت پر ورځ به الله ړوند راپاسي. دا غالبا علما وایي، خباز پکې دا وایي لکه ما تاسو ته سړي حالاتو ته وګوره، اوس سړی دیندار دی، ښه د الله سبحانه وتعالی په دین مین دی او دغه ذکر ورسکي، نو بیا بعض علما وایي چې دې مطلب دا دی چې دا سړي به الله مالداري ورکوي، دی و مالداره کوي. والله اعلم. د ورو سوال کړی دی چې منځ کې رفع الیدین کول د 3 رکعت نه چې سړی څلورم ته پاسي بیا به کوي او که نه به کوي، د 3 نه څلورم ته. جواب رفع الیدین کول دا په څلورو ځایونو کې ثابت دي او حدیث کې درغلی عبدالله بن عمر د حدیث ته په صحیح بخاری کې دی، امام ابو داود رحمه الله هم راوړی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم کان اذا دخل في الصلاه كبر ورفع يديه، رسول صلی الله علیه وسلم چې به مونږ شروع کوو نو تکبیر به ووایي، رفع الیدین به ورسره کول. واذا ركع رفع يديه، رکوع چې به تو، واذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه، وسمع الله لمن حمد چې به وي. واذا قام من الركعتين رفع يديه، او درې دویم نه چې به راپاسېدو څه دریم ته نو رسول صلی الله علیه وسلم رفع الیدین کول. خو دا نه دي ثابت چې د دریم نه به څلورم ته پاسېدو نو رفع الیدین به کول. یو حدیث کې داسې راځي چې د هر تکبیرې سره به رسول صلی الله علیه وسلم رفع الیدین کول، او دا بعض هغه خلک چې هغوی د رفع الیدینو سره دشمني ده نو هغوی دا اعتراض کوي چې تاسو د هر تکبیر سره رفع الیدین نه کوئ. نو بیا بعض علما دا وایي چې دغه حدیث شاذ دی او د نورو حدیثونو مقابله نشي کولی، او بعض دا وایي چې نه دا خو صحیح حدیث دی خو کله نه کله به عمل کوي، کله نه کله، او زما خپل ځان زړه په دې مطمئن دی چې کله نه کله به په دې باندې عمل کېږي چې د هر تکبیر سره به څه کوي رفع الیدین، کوم ځای کې چې الله اکبر وایي سره رفع الیدین کله نه کله به داسې کوي. او دا خلک اعتراض کوي چې دې سره دشمني، یعنی دومره دشمني چې پرون ما ته د پاکستان نه ټلیفون راغی
او د سوات نه او کسوی چې ما بیانونه اوریدلي دي او رفع الدین می شروع کړي دي اوس ماته مشکل را پیښ شوی د هغې کې مشوره مشکل څه دی وی ټول د کلي مشران را جمع شوي دي سره د مولیانو اولنی اعلان دا کړی چې دا سړی به زموږ جومات ته نه راځي دویم اعلان دا کړی دی وایي زه ځان له مې وړو کوم دغې دوکان کولاو کړی چې د دوکان نه به څوک سودا نه کوي دریم اعلان دا کړی چې د سره به غم خادي څوک نه کوي او چې به خبرو شي نو موږ ته وایي دوی اختلافات پیدا کوي نو مولوي صاحب راپسې راغی زه یې پوه کولم یعنې ما ته نصیحت کو چې زه داسې کار دی چې ته زمونږ د دې کلي سړی دی د علاقې ښه محترم سړی نو دا کار پرېږده وی ما ورته وایي چې ولې وی بیا به زه مجبورن ګورې په ممبر باندې هم په تا پسې خبرې کوم مولا ورته وایي د الله په کور کې درته په الله قسم خورم چې دقه شانې ووایې وی هغه مولا راته وایي چې بیا به په تا پسې د جمعې په خطبو کې هم خبرې کوم په تا پسې یو بدې ردیم وایم وی ما ورته وایي چې مولوي صاحب لنډه خبره راته دا وکړه رفع الدین حدیثونو کې شتي کې نشتي وی چې شتي وی ما چې شتي او ته بیا به ما پسې په منبر باندې بدې ردې وایې نو دا به ته ظالم نه ته به مجرم نه وی چې صحیح ده خو دې کلي ته وګوره که نه ته یو کس ټول کلی ستا په خلاف دی ستا دکان بندېږي ستا سره غم خادي ختمېږي ته به یک یوازې پاتې شي بیا هغه زما هغه مشوره او دې خبرې وې ځان په نن سبا وخت کې زه پخوانۍ خبره نه کوم دا پرونی ټلیفون دی پرونی او بیا موږ ته وایي دوی اختلافات پیدا کوي او دا بد مذهبه دي او دا دي ښه ګوره په خوله باندې ټول وایي دا هم شتي او دغه هم شتي داسې وایي که نه وایي ټول دا وایي مولیان او عوام وایي دا خو د رسول صلی مبارکې طریقې دي چاته یې دا ښولې چاته یې دا ښولې او په دې مبارکه کې چې ته بله راټینګه کړي نو بیا د ده سره غم خادي پرېږدي بیا خو ته دروغجنې به د خپله خبره کړي ته چې وایي چې دا هم شتي او دا هم شتي او امامان ټول په حق دي نو خو دیم د یو امام په خبره د رسول صلی نوم خو به نه اړي دا خو نوم اخیسته جرم دی خو که دی داسې وایي چې زه د امام شافعي په مذهب یم نو بیا به هم نه پرېږدي ځکه زمونږ عالم دی او مشر عالم دی فضیلة الشیخ غلام الله رحمتي صاحب الله سبحانه وتعالی ولا برکتي ژوند او شفا ورکړي هغوی زه تله ومانځله ناشنا زه سپینګري ډېر شی ناست وو په دې اول صف کې وایي چې ما لمونځ وکړو ما پکې رفع الدین وکړو چې څنګه مې سلام را وګرځوي سپینګرو شروع وکړه مولوي صاحب تا څه وکړو وایي ما که اوس دوی ته وایم چې د رسول صلی الله علیه وسلم په مذهب یم او د هغه په طریقه یم بیا خبره ورانېږي وایي ما ورته چې جي زه د امام شافعي په مذهب ها بیا صحیح ده بیا صحیح ده خو چې په یو مذهب یې د امام شافعي مذهب بیا صحیح ده کوئ امام احمد بن حنبل په طریقې کوئ امام مالک په طریقې کوئ امام ابو حنیفه په طریقې کوئ خو د رسول صلی الله علیه وسلم نوم که دې واغېستو نو بیا ګوره وابي بیا به دشمني کوو بیا به تا سره غم خادم ختمېږي بیا به تا سره تجارت هم نه کوو بیا به تا د کلي نه وباسو او په آخره کې ناشنا خبره ده په آخره کې ملامته منګه یعنی اوس دې ټول کلي د دې یو مسلمان خلاف دي چې هغه رور صرف دا چل کړی چې مانځه کې رفع الدین کوي او په آخره کې ملامته ګوره دغه یو دی دا ټول کلی بری دی ټول کلی دیندار دی ټول کلی برابر دی خو دا یو بی دینه دی دا یو اختلافات پیدا کوي دا یو چې دی نو الټه راشي مولیان بیان کوي دوی د قرآن او حدیث خلاف دي وایي د الله نه یره پکار ده موږ په کوم وخت کې وو دې ټکنالوژۍ ته وګوره دا خلک په دین کې کم کم ځای ته ورسېدو موږ اوس هم په دې خبره کې پراته یو که چا رفع الدین وکړه سره به غم خادي نه کوو الله سبحانه وتعالی موږ توفیق راکړي د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عمل کولو د یو ورور سوال کړی دی چې په پیزارو کې مونځ کول څنګه دی په چمپل کې یا پیزار کې بوټ کې الجواب دې څه مسلې موږ سره مخکې تېرې شوي تاسو ته به یاد خو حاصل دا دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده
او دا مستحب کار دی په پیزارو کې منځ کول. په سنن ابي داود کې دا روایت ده د ابو سعید خدری رضی الله عنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه اذ خلعنا عليه. رسول صلی الله علیه وسلم په منځ کې ولاړو پیزاري وستو. منځ کې ولاړو پیزاري وستو مطلب سره خو مونږ شروع کړه پس کې دي په پیزارو کې. فلما راى ذلك القوم القوا نعالهم. صحابه کرام موږ پیزارو وستو. مطلب صحابه کرام په پیزارو کې ولاړ. خو تابعداري ته ګوره چې رسول صلی الله علیه وسلم پیزار غزار کو دیم غزار کړو ته پوس ګوره نشتی چې ولې. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم چې کلام ختم وی تاسو ولې دغه پیزارون رسول صلی الله علیه وسلم دغه غاړي ته پرته وی تاسو ولې دا ویستي. یا رسول الله رايناك القيتنا عليك فالقينا نعالنا تغزار کو موږ غزار کو. رسول صلی الله علیه وسلم ما خو بدی غزار کو چې ان جبريل عليه السلام اتاني فاخبرني. ما بس جبريل عليه السلام راغله ورته وی چې ستا په یو پیزار کې ګندګي ده نو ځکه ما خو کې خو. بیا رسول صلی الله علیه وسلم کله چې تاسو کراش منزله تاسو کې سو کراش منزله جمعه ته فلينظر نو خپل پیزارو ته دی ګوري ک ګندګي پکې ناغه دې زمکه پوره راکاږي چې پاک شي او کنه پاکي مونږ دي کې پکې ولي يصلي فيهم امر دې مونږ دي پکې کوي. دغه شان بل حدیث دم په سنن ابي داود کې چې رسول صلی الله علیه وسلم خالف اليهود مخالفتو کې دچا د يهودو فانهم لا يصلون في نعالهم هغه په پیزارو کې مونږ نه کې تاسو کوي. په بل حدیث کې دا راځي چې دا امام ابو داود رحم الله راوړی چې رايت النبي صلی الله علیه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. صحابي وي ما رسول صلی الله علیه وسلم چې پیزارو کې مونږ کړي او بغیر پیزارو نه هم کړي. دینه ثابت شو چې پیزارو کې مونږ کول د طریقه د چا ده د رسول صلی الله علیه وسلم. خدای خبره ده ساتي چې د پاغه وخت کې چې کله قالین نه چټای نه په جمعات کې نو پاغه وخت کې دي چې په جمعات ته ورنوځي په قالین باندې ولاړې په پیزارو سره دا ته قالین ښه کې دا هغه وخت خبره وا او یا دا غزي د پاره د چلته جمعات کې کانی یا شګي واغوزي کې سره یا د جنازي مانځي د سره ودري نو دي چې ټینګو پیزارو کې مونږ کې هیڅ حرج نشته. دا جو سره دا وایي چې سره په نشي په مسله او رسول صلی الله علیه وسلم کړي مونږ به کو جمعه ته قالین ته ورنه نوځو پیزارو سره. لکه اوس رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړي تاسو کې سره لاړی تو کی په مانځي کوم طرف ته تو کی ګسته اوس تو کړي شي لاړی ها سره جو شوم تو کوم نشي ولی په وخت کې هغه جمعه کې قالین نو کانی وو شګه بوا سید پای سره لړی تو کی خخی کې بده زمګه کې یو خبره ختم شو خو نن سبا خو نشي کې والله اعلم.